إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده نوني بيان عنوان ده شرح حديث أم زرع. أم زرع ده حديث شرح معروف حدیث ته چې باغی کې یو زنانه راجمع شوي او هر زنانه د خپل خاون خبره کوله. د حدیث نه مخکې د ساتي چې الله سبحانه وتعالى یو حکیم بادشاہ دی، په هر کار کې دغه حکمت دی. دې حکمت ته وګورو، دې کار ته وګورو چې سړی او ښځه یو ځای کې دغونه جوړه کې، او که داسې نه نو دا ژوند نه تېرېدو. دینه بغیر ژوند تېرېدی نشي چې ښځه او سړی څو بور یو شوي نه. او د آدم علیه السلام نه دغه سلسله را روانه ده اوسه پورې د قیامت ته پورې. بیا د ښځه خاوند چې دی د دې یو بل سره ډېر اوږد ژوند تېرې، کال 6 میاشتې 7 میاشتې نه که اوږد ژوند چې کله واده شي د جنۍ د 20 کالو 15 کالو واده شي او د هلک عمر 20 کاله 25 کاله د مرګه پورې د دې یو بل ملګري. نو لازم په دې منځ کې هر طرف نه احتیاط کړي، ځکه چې دا رشته اوږده رشته ده. یو خو هغه رشته چې وختي تورې سره وي کار به خپل وچلو بیا به ګورو. یو ملګری هغه سره اوسېږي یو څو ورځو لپاره بیا به تېځي. خو دا داسې رشته چې د مرګه پورې لازم به جانبین ډېر خیال ساتي، د یو بل به ډېر لحاظ کوي، د یو بل به عزت کوي، د یو بل به احترام کوي، او د دوی نه به غلطیان هم کېږي. لکه دا د نه منلو خبره چې سړی ته وایي چې زموږ نه به غلطي نه کوي، غلطي به لازم کړي. د هغې لپاره به شریعت یو حل ښوولی چې دوی له پکار چې کښېني او د یو بل سره په هغې کې خبره وکړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم دا خبره کړې، إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. که تاسو په ښځه کې یو صفت بدي شي نو کېدای شي چې الله پکې نور ډېر خیر اچولی، نو ته به دغه غلط صفت ته نه ګورې بلکې هغه خیر ته وګورې. دغه ښځه په خاوند کې یو غلطه خبره ویني نو پکار دی چې دغه پټه کې هغه نور چې کوم ښه صفت په هغې کې دغه دې راښکاره کړي. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې په حدیث کې چې کله تاسو په ښځه کې یو غلط صفت وینئ چې ستاسو خوښ نه دي، خوی چې ستاسو خوښ نه وي، نو تاسو د هغې کوم چې ښه خوی دی هغې ته ګورئ. نو هغې ته چې ګورئ نو هغه بد خوی به درنه هېر شي. په موږ کې دا مرض دی چې بیا هغه بد خوی ته ګوري، چې عقل راټینګ کړی او هغه ښه ته نه ګوري چې په دې زنانه کې ښه صفات هم شته. کېدای شي یو زنانه چې دی په پخلي نه پوهېږي او دا په زنانه کې بد صفت دی چې واده شي او هغې له پخلی نه ورځي، دا کېدای شي او داسې کېږي هم. نو ته صرف دې ته مه ګورې چې دې له پخلی نه ورځي، کېدای شي دا زنانه دا چې کوم د شپې هغه تهجد کوي لمونځ اودس کوي هغې ته وګوره. تا د یو زنانه سره واده وکړو او مور پلار د رشته کړې او جنۍ ته نه ولې وروسته چې د جنۍ سره ملو شو هغه بدرنګه او ښکلې نه وه، واده شوی نو ته بیا دغې ته مه ګوره صرف چې د دې مخ ښکلی نه دی، د جسم ښه نه دی، ته دې ته پکې وګوره چې دا زنانه ستا څومره خبره مني او دا چې د قرآن د تلاوت کوي، دا چې د ستا خدمت کوي، ستا د مېلمنو، ستا د بچو، ستا د کور ساتي. نه دا یو ښه صفت دی چې کله ته دا ښه صفتونه رعایت کړي نو هغې کې چې کومه خامي ده او کومه کمي ده هغه به ته نه هېره شي. نو ټولو ته نصیحت دی، ښځې ته هم او خاوند ته هم، چې دواړه به د یو بل سره ګزاره کوي. ګزاره او په دې طریقه کې انسان کامل نه دی. په هر انسان کې څه نه څه نقص دی او په هر ښځه کې، په سړي کې هم نقص، په ښځه کې هم نقص دی. نو موږ که اوس داسې دعاګانې شروع کړو چې یا الله داسې ښځه راکړي چې په هغې کې د سره څه نقص نه وي، نو دا سړی به زم چې ده به دماغ کې به څه چلي. یا که ښځې دې سوال کوي چې ما له داسې خاوند راکړي چې سره به کې څه نقص نه وي، ده به دماغ کې به هم څه چلي. لازم به ګزاره کوو او لازم به د یو بل سره هغه ژوند په ښه طریقه تېروو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وعاشروهن بالمعروف، سړو د زنانو سره په ښه طریقه باندې ژوند تېروئ. او دغه شان زنانو ته دا امر شوی چې تاسو له خپلو خاوندانو سره په ښه طریقه ژوند تېروئ. خو زمونږ په دې ننني چې کوم بیان دی، کوم درس دی، په دې کې چې کوم حدیث را روان دی او انشاءالله که الله توفیق راکړي هغې شرحه به کوو، په هغې کې د خاوندانو خبرې شوي. همدا حدیث اختیار په دې کو چې
زموږ په معاشره کې کمولیان دي که عوام دي، خو ټولو ته دا خبره ښه یاده ده چې د خاوند په ښځې باندې غټ حق دی. خو دا خبره چاته یاد نه ده او ډېرو کمو ته یاده چې د ښځې په د خاوند باندې حق دی. نو ده به یو حدیث یاد کړی، وی رسول صلی الله علیه وسلم وایي که د الله نه علاوه بل چاته سجده جایز وی نو ما به ښځو ته ویلی چې خاوندانو ته سجدې وکړي. دا حدیث یاد کړی. او دی به د ښځې سره قسم ناروا او ظلمونه کوي، هغې ته څوک نه ګوري، هېڅ خبره نه. خو ښځه به خبره هم نه کوي، د ښځې حق نشته. د زموږ معاشره کې ظلم زیاتې کېږي د زنانو سره، بلکې زنانه ته زموږ معاشره کې داسې کتل کېږي لکه نوکرې چې چا راوستي په تنخوا باندې، یا څاروی چې کور ته سړی راولي او ویې تړي، د څاروی ولاړي د قضیې کې. د سړی چې بېشکه عقل کولی شي، نور د هغه خپل اختیار نه. دا ځینې بېدینه دا خبرې کوي، بېدینه چې کوم دي لیبرالیان او علمانیان، کوم چې دین سره تعلق نشي، هغو دا وایي اسلام چې دی د ښځې سره ظلم کوي او اسلام چې دی ښځې له دا حق نه کوي. موږ دته دا وایو دی جاهل ته او دی بېدینه ته چې نه ته اسلام پېژنې او نه دغه ظلم چې کوي دی اسلام پېژني. ته خو راشه اسلام ووایه نه چې اسلام څنګه دین دی. نه دا موږ چې کوم ظلم کوو، زموږ په معاشره کې کوم ظلم دې ته چې بهر نه څوک وګوري د معاشرې ته، د هغه دا مطلب چې اسلام دقه دی، حالانکه دا اسلام نه دی، دا بېدیني ده او دا جهالت دی. او که څوک ورته د پښتو نوم ورکوي، که څوک ورته د غیرت نوم ورکوي، دا د هغه خپل کار دی. خو زه ورته جهالت وایم او بېدیني ورته وایم. او بل د پرې کمزورو باندې ظلم کول، په کمزورو خلکو باندې، یو خو د شریعت خبره، شریعت خو په سر کې دی، خو که د شریعت ته موږ لر کړو او د جاهلیت ته زمانې ته لر شو د اسلام نه مخکې، نو په هغه وخت کې ډېر واقعیت به تاسو ته میلاو شي چې کوم پکې اوچت خلکو دوی به په کمزورو خلکو سره جنګونه او ظلمونه زیاتي په کمزورو خلکو به یې نه کول. که چېرته به جنګ کوو، مقابله کوم د تکړه خلکو سره چې د هغوی په شان برابر به وو، ځکه چې هغوی به دا خبره عیب ګڼله چې څنګه انسان د خپل نه کمزوري باندې ظلم کوي. دا په هغو کې دا خبره وه. او بیا چې شریعت راغی نو مسله ښه مضبوطه شوه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله نه ویرېږئ، اتقوا الله فی الضعیفین، الله نه ویرېږئ دو کمزور خلکو مبارک یو یتیم بله زنانه. یتیم کمزورې پلار یې نه وي، او پلار چې د چا نه وي د هغه طاقت نه وي، د هغه زور نه وي، د هغه خبره څوک نه اوري. او دویم زنانه چې مور پلار راولي او ستا په کور کې به دروازې ورننه باسي، بس تا سره یې غریبه د هغه مرګه پورې تا ته ناست دی چې ته کوم ځای ته ځي تا سره ځي او چې ته څه وایې هغه کوي، او ستا د احکامو یا د حکم یا د هغه لاندې ژوند تېروي. نو وایي دا زنانه د دې حقداره نه ده چې که چېرته د دې غریبې نه چېرته څه غلطي وشي موږ ورته معاف کړو. حقداره ده دې که نه ده؟ حقداره ده. څومره ښه کوي تا سره څومره ده. او بهې کې به انشاءالله زه مخکې ښه واقعات ذکر کړم. دا حدیث چې دی دا ډېر عجیبه حدیث دی، ډېر خوږ حدیث دی. او ما تقریبا یو نیم کال مخکې یا سره پاس یو کال مخکې دې حدیث ما په بل جومات کې شرحه کړې وه، څه فواید پکې موږ بیان کړي وو. نو بیا به هغه حدیث بیان کړو. د هغې ډېرې وجې یو خدای چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې څومره وې دومره انسان ته د هغې معلومات ښه کړي. یعنې مطلب دا نه چې د کتاب د بس یو پرې د حدیث ما ویلې خبره به نه کوې، همیشه به وې. لکه امام بخاري رحمه الله دا کتاب چې دی صحیح البخاري، دې کې سره پاسه 2000 حدیثونه دي، مکرر سره پاسه 2000 حدیثونه. زه وایم چې په نن سبا وخت کې به یو عالم ډېر کم علما به ډېر کم به د شمار به چې هغو به د بخاري یو بیر پوره ویلی. او په سلفو کې داسې کسان تېر شوي دي چې په ځان باندې لازم کړي وو چې په میاشت کې به د بخاري وایي، په یو میاشت کې به وي، بیا بله میاشت کې، بیا بله میاشت کې. ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې څومره ډېر وایي دومره هغې نه نوې نوې فایدې راوځي. او بل چې انسان نه یېرېږي نه، دماغ نه خبره وځي. نو انشاءالله دې بله چې د حدیث شرحه کوو دې کې به ځینې نوې فواید به پکې انشاءالله راوځي. او کوم وروڼه چې موږ سره نه وو هغه ډېر دي، کوم چې موږ سره باندې درس کې نه وو هغو ته به دین انشاءالله ښه فایده میلاو شي. دا حدیث چې دی امام بخاري رحمه الله او د هغه نه نور محدثین هم راوړی. زه به حدیث په عربي کې وایم جمله، بیا د هغې ترجمه، بیا د هغې فایده، داسې به ووایو. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة. او دا خبره چې دا عائشة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم تکي. او دا خبره ان شاء الله زه تفصیل بیان کوم په اخر کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره څنګه رسول صلی الله علیه وسلم ناشته او عائشة رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوي و چې یولس زنانه یو پیر کې ناشته ځان ده
فتعاهدنا وتعاقدنا، نو ټول دیو بس عهد کو لوز کو الا یکتمن من اخبار ازواجهن شیئا، دا لوز کو دا واده وکړي چې خپل خاوندانو خبرې به نه پټو چې څه حقیقت یا به وایي. په دې جمله کې ډېری خبرې دي. دې کولنی فائدہ دا ده چې زنانه نه دي پکار چې د خاون اسرار ښکار کړي. اسرار مطلب پټي خبرې، او دا کومې خبرې چې رواني دا هغه پټي خبرې نه دي، او د خپل خاون اخلاق بیانې، هغه خوې بیانې، دا جدا اسرار به نه بیانې کوم چې هغه پټي خبرې، او خاون به د ښځې اسرار نه بیانې. بلکې په حدیث کې من راغلی دی نه، او دې سړي او دې زنانه لپاره سخت وعید دی چې د خپل سړی د خپل ښځې سره ملاوي شي او ښځه د خپل خاون سره ملاوي شي، او بیا نورو خلکو ته قصې کوي چې ما سره داسې ملاوي شي او زه سره داسې ملاوي شي، او دې ته د اوستوب هم وایي په پښتو کې، او دلتوب ورته هم وایي په پښتو کې، چې سړی د خپل زنانه خبرې بهر کوي. ما ته دا ووایي، ما ته دا ووایي، والعیاذ بالله، د شپې چې کوم حالت یې هغه رانقل کوي. ځینې زنانه د نورو زنانو په مخ کې خپل خاوندانو قصې کوي، او دې ته داسې کورونه تباه شي. لکه اوس ښځه لګیا نورو ښځو ته وایي زما خاون چې د شپې راشي دا چل کوي، دغه چل کوي، ټول قصې کوي. نو د نورو زنانو بیا یو شوق هم پیدا شي چې دې خاون سره کوم چې بګي بيدینه وي، چې دې خاون سره په څه طریقه لېنځه جوړو، نو کور شي کور وای شي. دغه سړی لګي په بډک مجلس کې یاره زما ښځې ما ته دا ویو، ما ته دا ویو، دلتوب دا کار کوي. نو بیا نور سړي د دې ښځې مبارک کې سوچ کوي چې څنګه به دې ښځې ته رسېده کېږي، او څنګه موږ هغې سره والعیاذ بالله ناروا تعلقات ساتو. د یولس واړه ښځې کېناستو، د ښځو د عادت دی چې خپلو خاوندانو خبرې کوي، دا د ښځو عادت دی، ځکه چې د ښځې په ژوند کې غټ انسان څوک دی؟ هغه د خاوند دی. او په دې باندې موږ ته ډېرې خبرې یادې دي په دې مسله باندې چې د ښځې په ژوند کې دا سړی غټ سړی دی، خو هغه تفصیل نه ځو. انشاءالله که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړي، نو صرف په دې جمله باندې به ورځ بیان کړو چې خاوند د ښځې په ژوند کې د ټولو نه غټ سړی دی. نو ځکه دا ښځه د هغه خبرې ډېرې کوي. د یولس واړه زنانو یو بل سره لوز وکړو، وایي صحیح ده. دروغ به نه وایو، زموږ خاوند چې څنګه دی هغه شان به بیانو، وایي صحیح ده. قالت الاولى، اولنۍ دا وویل. او د دې زنانو د ځینې زنانو نومونه راغلي دي، کوم علماء چې د حدیث شرح کړي هغه نومونه ذکر کړي، خو موږ نومونه نه ذکر کوو او مختصر ورته کې شرح کوو. خبر دې ساتي چې د یولسو زنانو کې ځینې داسې دي چې خپل خاوند نه سر ټکوي، او ځینې داسې چې خپل خاوند نه خوشحاله وي. دا حدیث موږ دغې لپاره بیانوو چې دا کومې زنانه چې د خاوندانو نه خفه دي، ولې ترې خفه دي، دا خبره معلومول غواړي. ځکه چې د زنانو صفات کوم چې پکې الله چولې هغه ټول یو شان، لکه زه د شکل خبره نه کومه، کوم چې د دې هغه طبیعي اخلاق دي، او په زنانه کې دنه پراته هغه د ټولو زنانو یو شان دي. د مثال کې که په افریقا کې په غرونو کې یو زنانه اوسېږي، د هغې په سړي کې یو صفت نه وي خوښ، نو زموږ په پاکستان کې چې کومه زنانه اوسېږي د هغې په سړي کې دا صفت نه وي خوښ. او دغه شان سړي دي، دغه شان سړي د هر سړي دا خوښه ده که نه چې زما ښځه دي زما تابعداري، خوښه ده که نه ده؟ که نه داسې خلک شته چې د هغو دا نه ده خوښه؟ نه، دا د ټولو سړو دا صفت دی. هر سړی دا وایي چې خدمت یې کولی، زما خیال یې ساتلی، دا شان د دې زنانو دا صفات چې کوم دا ټول یو شان دي. نو دا زنانه چې د کوم خاوندانو نه سرونه ټکوي، او هغه صفات به بیان کړی شي چې ولې که دا صفات په تا کې نه، ستا ښځه هم تا نه سر ټکوي. او دویمه فایده په دغه جمله کې چې د یولسو واړو دا لوز وکړو چې دا خبرې به کوو، دې کې دا فایده لري چې ګوره ښځه د خاوند په مخ کې څه نه شي ویلی، یېرېږي د خاوند، خو خپل مجلس کې چې کښېني نو بیا د زړه هغه بړاس وباسي. نه ته خوشحالېږه مه چې زما ښځې خو زما نه چې د اوسه پورې څه ګیله نه ده کړې، نه شي کولی. تا ته مخامخ څه ویلی شي، خو کېدای شي چې تا د هغې زړه خفه کړی. نه ته به خپل ځان چک کړې، ته دې ته مه ګوره که زه تا نه تپوس وکړم چې ستا ښځه تا نه خوشحاله ده که نه ده، او خوشحاله ده، د اوسه پورې خو جي موږ ته څه نه دي ویلي، تا ته څه وایي نه، خو ته خپل ژوند وګوره، خپل ځان وګوره چې ته څنګه سړی یې. لکه ته برابر یې، رشته دا ښځه خو بیا په رشته تا نه خوشحاله ده، او که نه په تا کې کمې شتي، نو بیا دا ښځه تا سره مجامله کوي، تا نه یېرېږي، تا ته څه ویلی نه شي، ځکه غلې ده.
نو ګور دي زنانو خپل خاوندانو ته سنې او بهر لګیاوي. اولنی د خپل خاوند شروعات کو. قالت الاولى اولنی دو زوجي لحم جمل غث على راس جبل. زما خاوند دي سیده او سبحان الله زدي زنانو تاریان دی یول زنانه چې کیږي جدول الله کوم په اور کړو کمال پاس د عربی د استعمالي سره تاریان شي. لحم جمل غث زما خاوند دي سیده لکه د کمزوري وها د کمزوري وها على راس جبل. دا وها کمزوري مده او بیا د یو دنګ غر دی او دا غر په سوکه باندې دا غوخه پرته ده. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نو نه په دې غر باندې سړی ختی شي او نه دا غوخه دي شي د وړو قابلیت چې سړی به شوخي جوړه دی وړي. دا فائدې دي چې یاد ساتي چې رقم کسان چې ما سره کتاب پروت ته بکور کی ځینې برای شي ته درس نه راځي. بخاری شریف را سره شتي بخاری شریف کې دا حدیث شته او د دې دغه ترجمه او بس مخې ته روان. څه مطلب دی؟ څه مطلب دی؟ جواب ده لاړ شي علماء ته څنګه مات کې چې مطلب ده دوخه. څه مطلب؟ ترجمه خو ده ترجمه خو زما خاوند دي سیده لکه د کمزوري غوخه او بغرب سوکه باندې پاسه پرته ده. نه سړی په غرب باندې خطې شي آسان لارم خراب ده او نه د غوخه د خطول هي کړي سړی به شي. به ترجمه شو مطلب د دې سره دا خزه په اصل کې د خپل خاوند نه څنګه ده نو تشبیه ورکړه د هغه غوخه سره چې هغه د کمزوري غوخه او عرب د کمزوري غوخه چرته نه خوخه بالکل نه خوخه یو کمزوري دغه غوخه د اصل ورکو نه. نو زما په خاوند کې څه فائدې نشتی. دا مطلب دی خیر به کې نشتی. خیر لکه مونږ څه خیر ونه لیدو. ها دوی څه مطلب دی وي د غرب سوکه لکه یو خو به کې خیر نشتی او دویم پکې تکبر دی. دویم پکې څه چلے تکبر. ها خیر به کې نشتی او تکبر به کې نه پدې سړي کې د دې دوه مرزونه چې هغه مرزونه غټ مرزونه په مرزونو کې یو خو به سړي کې خیر نه سي تکبر به کې نه بیا سړی وي خیر به کې نشته او تکبر به کې نشته. نو چې سړی څه شي دینه او ځانوم غټ غني دې سړي کې بد صفات دي نه څه شي دی او لويزن تکبر په ځان کې نه خزوي. که مثال کې سره و چې د خاوند ته ځان رسومه کزه دا ومه چې د خپل خاوند ته ځان رسومه او د سره ښه اخلاق استعمالوم نه خزوي چې د غره غلار بیا آسان نه ده. تکبر بګره سګو تر رسیدې نشي د چا سره خو نه استعمالي. کله خاوند کور ته دن نشي دغه خاوند چې کوم دی کور ته دن نشي نه د بریت نه ویني ساس او خزه غریب بسره شي او کینو سره څنګه خې او چرته تله ولې تله غریب نشي بوتل غریب ځکه چې اته پته ده هغه دا سوچ کوي که زه خبرو کوم نو زما په عزت کوي. نه دی اوس متکبر دی. نه خزه که زه کوشش وکم چې د دې ځای نږدې کوم نو دی خو یو دنګ غر دی چې من خطه ګران دي. خبره دا خزه وي زه په دې غربانه به مو خېجما خو الته ولا سمين فينتقل نو دی غوخه کوم څه فائدې نشي چې سره به دې غربانه خېج. دا خزه وي زه به کوشش وکم د خاوند ته په څه طریقه نږدې شم خو چې نږدې شم نو څه فائدې باغ خیر نشته. نه کاغه ما سره پکړ کې یو ځای سملی او کاغه به بیٹک کې سملی او کاغه ما سره پکور کې دنه شپه کې او کاغه به ډیره کې مرګرو سره شپه کې یو شی خیر به دې سړي کې نشته. د ځان د صفات لري کې تکبر وبدن کې نه ساتي او ځینې کسان ته ډېر په تعجب کې شم تکبر به کې دی یو تکبر د چا په مخ کې د خزي او مخ کې د خزي او مخ کې تکبر کوي د خزي په مخ کې څوک تکبر کوي دا سړی ډېر کمزوري عقل والده چې دې د کمزوري خزي په مخ کې تکبر کوي. دا خو ستا مرګري د ژوند دی مخ کې څوک تکبر کوي ساده ژوند سره تیروا او د عجزي ژوند تیروا لکه څنګه چې هغه تاسو سره تیرې دا ولني زنانه ده او ډېر تفصیل لري. قالت الثانيه ادویم ډېری عجیب خبرې وکړي. زوجي لا ابث خبره زه د خپل خاون خبرې نه کوم. کدی چې موږ ودرېږو نو کې دي چې د خاون سي خسرې ځکه دا څه باس نه کې خسرې نه دی
هغه کې مرزونه دي بل نم ډیر دي شي چلې ولا زوجي لا ابوث خبر زره خپل خاون خبر نه کو ولنه ک اني اخاف الا اذر زکه شروع مې وکړنو بیا ختميږي نه هغه کې دومره عیبونه دي اکی دادی او تاسو ټول وستړي شي د لزنانه او مجلس وخت وي چې زما د خاون عیبونه هغه نه ختمي او ځینې علماء دا مطلب کوي واني اخاف الا اذر زوی د خپل خاون خبرې نه کوي چې بد اخلاق دي سنې چې ما پری دي طلاق مینک او که زه طلاق شم نو زما د بچو ژوند به تباش دا ولنه واضحه ان اذكره او که زوی چې تاسو د خپل خاون خبرې شروع کوم نو اذكر عجره وبجره او که زه خپل خاون خبرې شروع کوم نو عجره او بجره به ذکر کوم عجره او بجره مطلب د هغه باطینی چې کوم عیبونه دي هغه بیانوم او د هغه چې کوم ظاهري عیبونه دي هغه بیانوم نور پکې سنشتي خو که زه خپل خاون قصې کوم نو یا به ظاهري عیبونه یا به باطینی دا غریب د عیبونه ډک او خدای چې شروع کړی نه ځکه شروع کړی وي نزين چې دا حدیث به کوم ځای ته رسیدي نو خو صرف د دې خبرونه دا فائدہ وروته چې بل خاون کې عیبونه ډیر دي د درېمې ته وګوره قالت الثالثه درېمې وي زوجي العشنق یا العشنق زما خاون هغه لکړه هغه ودنګ سره ګور دنګواله چې صرف دې مطلق سره وجو هغه د دنګ لکړه دغه پرې راشي مطلب دا چې هغه دنګ دې قمقله نو زما خاون تشل کړه نور بګی د عقل سبین نشته د دې دا فائدہ راوځي چې د دې خزم او خيار خاون خوخ قمقله نه خوخ نو د خپل خزي په مخ کې ځان سنجیده ساده دې حرکتونه مکو چې ته قمقله ښکاري درني خبرې کوه او خپل کور دې چې چلو چې خزي ته دا احساس وشي چې زما خاون ډیر او خيار سره دی او ډیر وګت سوچ ولا سره دی ځینې کسان دا ځینې کسان دي چې کور په چلولو په طریقه نه وي خزي ول کور چلای نه دا خزي ود شي پټ هیڅ شي پټ نشي کول نه دی وی چې زوجي العشنق زما خاون چې وشي دنګله کړه قسم راځي دا به ته موږ ته تفصیل وکړه وإن أنطق أطلق دون قم قل وإذا غب مخکې زه خبرې نشم کولای که خبرې کوم نو ډایرکټ طلاق راکړه او دا مرز په دې پښتنو کې هم ډیر شتي کنه وشتي کوم چې حقیقت هغه د حقیقت وای دا به وکشتي خزه خپل مسله خاون ته نشي بیانولای که بیان کې نه ډایرکټ طلاق کوي ځکه چې زموږ خلک دا وایي چې خزي سره که هر قسم ظلم کیږي او چې ته خزه هغه د چې غږ نه کوي نه به مور پلار ته وي نه به خاون ته وي نه به خواخې ته وي نه به سخر ته وي نه به بچو ته وي یوه زبردسته خزه ده نه که د دې غریب ملا ماته شي خو دا به چاته څه نه وي زموږ په معاشره کې موږ وایو نه خزي ته حق حاصل دی چې کله د هغې سره ظلم کیږي خپله خبره هغه کولی شي نو چې اوس داسې لکړه بیا وړېدلې او دې قمقل به وړېدلې چې خبره کې غوړه طلاق ورکنه غریب او خپل خبره سو کی لکه چرته یو ورځ تا ته ما کچرته یو ورځ تا خزه راشي او تا ته یو مسله بیانې چې ماته دا مسله په دې کور کې ده ستاسو طرف نه یا ستاسو پلار دې طرف نه یا ستاسو مور دې طرف نه یا ستاسو خويندونو طرف نه دا مسله په یو دماغ باندې ووره او بیا اغیله د شریعت پرانه کې یو خپل حل وګوره شریعت پرانه کې چې سره ظلم ونه شي دا نه چې خزه راشي ځینې کسان چې خزه راشي او ته د شپې خبره شروع کړي چې ستاسو که زما د پلار مبارک دې خبره وکړه نه دا غاښونه د بل طرف وباسي هغه صرف پلار ته کوي پلار نه ته ووره کنه کې دې چې ستاسو پلار ظلم کړي ستا خور وي که زما د خور خبره دې وکړه نو کور کې دې ځای نشته لکه پرې خپل خبره وکړي چې کله خپل خبره وکړي که باغې کې ظلم ستاسو کور به طرف نشوي نو او بس صحیح ده ته نور دا خبره بل چاته مکو زبر دې مسلې حل راو بس او کنه دا سره خزه غلطی نه غوکه نه ته خدای داوود خبر صحیح ده خو د قران او حدیث پرانه کې ستاسو دماغ په فیصله باندې په هغه کې دا مرز دوی مرز هغه کې دا دی که خبر وای کومه نتلاقی می وان اسكت او کزم چې زه خیر د سنامه غریب کینما نو اعلق
نو بیا به د قسم پرته مزونند بیا خو څوک زما تپوس نه کوي. که زه څه نه یم او اواز نه اوچتوم او د خاوند شکایت نه کوم یا کور کې بل چا ته څه نه زما ګوره څوک تپوس نه کوي. سبحان الله داسې لکه دا ښځې چې زموږ د معاشرې نه تلي دغه ځای ته د 11 ښځو کې چې دا چې زموږ د معاشرې ناسته داسې ښکاري ځکه چې دغه ظلم زموږ په معاشره کې کېږي. ښځه غریبه خبره نشي کولی او که خبره کوي یو ډایرکټ چې دی سړي وله جواب کتلی. خالي 3 ښځو د خپلو خاوندانو صفت وکړو که بدي وي بدي بیان کړه. او دې څلورمې ته ګوره قاعده الرابعه څلورمې وي زوجي کلیل تهامه زما خاوند داسې دی لکه د تهامې د علاقې شپه چې تهامه د حجاز ته وایي مکې طرف مکه او د جنوب چې کومه علاقه ده مکې جنوب ته چې کومه علاقه ده د دغې علاقې د شپه چې نه یخی نه ګرمی ځکه وایي لا حر ولا قر یا ولا قر نه یخني پکې نه پکې ګرمي او داسې موسم خو ډېر ښکلی موسم چې نه ګرمي او نه یخي. نو زما خاوند دقه شان دی نه کمی کوي نه زیاتې کوي نه ظلم کوي نور څه کوي. زه دې بلکل مطمئنه یم مخکې وایي ولا مخافه ولا سآمه او نه په ما باندې څه یېرې شتي او نه دې تنګېږم یېرېږم نه د خپل خاوند نه لکه داسې مطلب نه چې یېرېږم لکه د دې نه نه یېرېږم چې زما خاوند به ما ووایي ما سره به بد اخلاقي وکړي نه ډېر انسان ښه سړی دی او ډېر یو اوچت اخلاق والا انسان دی. ولا سآمه او نه دې تنګېږم په ځان کې دې صفات پیدا کړي چې ستا ښځه تا ته چې د کور نه راوځي او تا ته وایي چېرته ځې مزه راځه کښېنه خیر دی بیا به کار لاړ شي بیا به لاړ شي پوه شي چې دې سړي کې ښه صفات دي دا ښځه دې تنګېږي نه. او دا ځینې کار به نه په کور کې به پروت وي خو دا ښځه به په زړه کې وایي چې دا بلا به کله دې کور نه وځي یو خو ده پوځي ده راوستو دا سره رقیږي نه دغسې کې راته پروت وي دا ښځې چې یو بل سره کېني دغه خبره کوي زه خو یې په دې چې خاوند وړېدی چې سره د کور نه وځي نو بس دغه ګوټ کې راته پروت وي څه چللی چې دا ښځه دا خبره کوي. نو ښځه خو په خاوند باندې ډېره مهینې او دا څنګه وایي چې زما خاوند د کور نه وځي نو پوه چې د خاوند کې څه چللی دا ښځې تنګېږي. نور چې سړی دینداری او چې د اخلاق راغله ښځه چېرته نه تنګېږي بلکې او دا خو د تجربې خبره ده او ټولو ته معلومه ده چې کله هم دا خاوند د کور نه وځي دا ښځه یې نه پرېږدي بهر ته دا وخت شي ټلیفون پسې وکړي چېرته یې زر راشه د په ځان کې دا قسم صفات پیدا کول غواړي. دغه څلورمه وه. قالت الخامسه هذه پنځمې دا خبره وکړه زوجي ان دخل فهد زما خاوند چې کله کور ته راننوځي د هغه نه پړانګ جوړ شي فهد ازمرې هغه زیړ رنګ چې یو باقي دا تور تور ټکي د دې پړانګ په شانې چې کله کور ته نه راشي د هغه په شانې فهد. د دې څه مطلب دی؟ دې کې د علماو اختلاف دی چې دې صفت کړی دی او که دې بدي بیانه کړې. ظاهره دا چې دا څه دی صفت دی زما خاوند چې کور ته راشي د هغه نه فهد جوړ شي ازمرې ته جوړ شي نو په کور کې دې نه دې سره ازمرې جوړېږي لکه زړه کې دا تپوس راځي. نو جواب دا دی چې هر عالم خپله خبره کړې ده شرح د حدیث چې کړی نو کم چې وایي د صفت کړی نه صفت یې داسې کړی په دې پړانګ کې یا په دې ازمرې کې دا صفت دی کله چې دی واپس د خپلو بچو له راځي همیشه د هغو له ښکار راوړي. نو دې مطلب دی چې زما خاوند چې کله کور ته راځي نو لاسونه یې ډک وي د کور سودا یې راوړي دا یو ښه صفت دی چې په خاوند کې او دا ځینې ښځې د خاوندانو غریبانو ته مینتونه کوي ټماټر لپاره په کور کې پروت دی دا یو بد صفت دی. یعنې د ښځې داسې خاوند خوښي چې بغیر د هغې د وینا نه هغه هر څه په لاس کې راغستی راوړي دا یو ښه صفت دی. نو په ده کې دا صفت دی. ځینې علما وایي نه وایي دا د خپل خاوند عیب بیانوي. نو په دې کې عیب څه دی؟ عیب دا دی په عربۍ کې چې کله عربۍ کې یو متل دی چې څوک ډېر وده کېږي نو دی داسې وده کېږي لکه پړانګ چې وده کېږي. په دې پړانګ ازمري کې ده کې دا صفت دی چې دی خوب ډېر زیات کوي. نو زما خاوند چې کور ته راننوځي بس څه ګوري طلایي ګوري نه زما سره ګپ شپ لګوي نه د بچو سره کېني دا به خاوند کې بد صفت دی. کور ته ورننوځي خپله ښځې سره کېنه د هغه ورځې معلومات وکړه څه چل وشو څه چل ونه شو ته ستړي نه څه خفه ونته کې ښکارې ولي د دې ماشومانو سره کېنه سکول ته تللي وي مدرسې ته تللي وي څومره سبق وي سیده ته وي سې ته ونې نه دې چې کور ته رادننه شي نو به کور کې صرف خپلې کمرې ته ګوري او کټ له ځان رسوي او په کټ کې پرېږدي او په ځان کمبل له وړی ویده شي دا ښه صفت دی. دا بد صفت دی چې د ځان نه ویسته پکار دا به ګورنی دویم ان دخل فهد
وان خرج اسد او چې بهر ته وځي نو بیا شیر جوړ شي. نو په کور کې دنه ودی د چا سره خبرې اترې نه کوي چې بهر ته وځي نو بیا د هر چا سره چې غب شپ لګي چا سره منډه سمز مړی وي شیر بیا بابا شیر. او کوم علماء چې لکه صفت ولا کړي مطلب چې کور ته دنه راشي نزان سره هر سره وړي او پارام په کور کې بیا نه شي خزه تنګي نه او د برودي ځان له دینو خاون ډېر قسمه او تا ولې دا چې کړه دا ولې چې کړه دا وخت دې ولې چې کړه کپړې ولې چې کړه ماشوم ته ولې چې هغه غریب وږي الله چې دې ورک شو او دا یو خسرې دي چې صرف ضرورت خبره هغه کین نور غریب ځان له پروتي دا به کې حقه چې بهر ته وځي نبي ببر شیر دی به خلکو سره خبرې اتریم کوي او به خلکو سره منډي مو او به بادر انسان دا صفت کوم علماء چې صفت ورا کړي او کوم چې وایي چې بدی به کړي نه وایي چې کور ته دلی شو دي چې بهر ته لار شي به ویخ ګرځي. دریم بګی دا کار دی ولا يسأل عما عهد. د دې دوه معنی دي یو هغه علماء کې کوم چې صفت غني او دوی ملاغه کې کوم چې بدی غني. کوم چې وایي صفت دی وی کور ته چرانه نوځي فهد ودشي ځان لګلې پروتي لکه دا صفت ته تنګول نه کوي خزنه تنګي او ځان سره سم ډیر شي سامان راوړي او بهر شوزي ازمري ببرشيري دا صفت ته. او دریم پکې خصيفت داري چې کور ته سره وړي نه هغه ته پوښتنه بیا نه کوي. ټماټر ما 2 کیلو راوړي ختم شو ا 2 دانی خو پاتې شي او دا وړو خو چې 2 پیړي او دا پلاس الکه غلې چې ته کور کې مستقله کینه تسلق شي کې بهر شي د دې سره خزه تنګي د دې سره پارسي کې وګورئ خو بس خزه ته وای مال پلانې سالم پوخ کا او ټول سامان وروړه پرې چې پخې پرې راغه خپوي نه دی به ولاړې د چولې بخوا کې وړي ټماټر زیات کو وړي د مصالحه زیات کړه وړي بل تبعی دی وګړه وړي ډېر واچو تیل ډېر واچو هغه خزه زما په خاون کې د صفت نشتی غني چلے دی چې کور ته سامان وروړي مونږ ته تاسو پوښتنه دا سامان پوښ خو چې کله کم شي بیا ماته و چې نور راوړم ا دې خصيفت ته په انسان کې ا دې وینم با 2 دانې ټماټر به کور ته راوړي او باغې باندې باخزه او بچی ټول پیټي کی حکم چې و چې دا بدی دا غوي و دې خزي مطلب دا چې خاوند د کور د کارونو په اړه کې ته پوښتنه کې مطلب دا چې بے پروا سره دی او دا خصيفت نه دی. په کور کې مثال کې لیټ خراب دی دې په تور تیارې کې بروتي خدای ته پوښتنه کوي چې لیټ ورې باندې زه دې سره کار نشته ماشوم نه جوړ بروت ته غریب 2-3 کمبل به مور چويلي او تبه براغلی او دې چې کور ته راځي چې خپل کمبل غم وړي زه به کوم څه کوم دې کې دا بد صفت ته تلار چې ماشوم ته پوښتنه کوي ډېر دې بروت کور ته راځي خزي غریب سر تړلې یو تانی دې تاو کړې پورا او دې چې راځي چې خپل کمرې غم وړي کې خزي ته پوښتنه کوي تاوري سر نه کپړه تاو کړ نه جوړې ډاکټر له دا وې دې راولم دا اوچت انسان دغه صفات باغ کې نور وګد واسونه قالت السادسه شپږمې دا خبره وکړه او د دې خاون خو دې ډیر عجیب دی زوجي زما خاون ان اكل لفا چې ډوډۍ خوري نه پلیټونه صفا کوي یسره وو چې شیخ صدیقي هېشتي هېب دې کنه د کوم سر کې تکور ته ورننه وتی او ستاسلور بچی دي ایو دې خزره او بوډۍ مور دي او بوډا پلار دي او په سفر باندې کینې سوته دا غټ غټ نونی جوړاو پلیټ دې صفا کو دې مطلب دا چې تخپل غم وړي او درو سره هغه چې هغه سره د ټول کور غمي نه دې بل نونی رور والی کړی چې سالن کمی لکه وري نونی رور والی دا بوډۍ مور مې پرې چې مړ شي دا پلار مې بوډا پرې چې مور شي دا خزه مې کمزوري خزه پرې جوړ دا مشوره واړي دي نو ته څه کې مونږ به خپل کار کوو خو په دې چې دلته دې پلیټونه به ګورې صفا کوي مطلب دا دی چې ما ته ست نه کوي د دې یو مطلب دا علما ذکر کړي او چې خاوند دی چې کله وته خزه پلیټ کړي نه دې چې د خزه روان چرته شي راځي یو نه هغه ته زبوري سخر نه چې سو بوري ته زما سره ډوډۍ ته نه سره ډوډۍ نه خورم الله ته قسم خورم دا خزه چې ودی خاوند څومره مینه ته پوښي مکو چې سو بوري تاني خوري زنه چې سو بوري دا وړلې نه زنه خورم نه خزه ست کول بکار دي بلکې په خلک ور سره نوړی ورکی کنه کله خزه سره کینی غب شپ لګي
نونی روالي زمن طلب خو کې نونی دا خزه سم خوشاله شي غریبه په دغه بند کور کې تاسو رانه استا خدمت کې سره موبل خدمت کې خوشاله کبه خو کې نونی ورکړه به تد دواګایني وکي دوی مرز به سره دې ته قوت کېدی و ان شرب اشتف او کو بس کینو لوخي وچی په دې کې د قدام د مرز چې دا ست نه کې او نه د خیر کې چې کور کې نور شوک دي خو خپل ځان غم وړي مين زرما او ټول زما دا غ مرز دی بده دریم بګی دا مرز دی وین الطجع التفا او چې کله پکټ کې سمبلی له کمبل د ځان ټول تاو ایو سیټ ته پروت پدې کې صاحب دی پدې کې دوه ایبونی اول صرف وسره د خپل ځان غم دی د جمی موسم دی یخ دی خزه غریب اخوا پرته نه د زبو اشار مزدوری لازم صحیح ته مزدوری لازم خو د خزه کوم انسان دی یخ ولکی تصرفا کې پرته یو مرز پدې کې دی دویم بګي ای په دې خبره کې دنه دالې چې د شپې د خزي سره کورواله نه کوي او دم په سړی کې ای وی چې کله دې په وګد وخت پورې چې د خزي سره کورواله نه کوي خزه ګوره سړی ته نشي ویلې ټول ما سره کورواله نه کوي دا نه منلو خبره چې خزه به دي شي وي نه خاوله په کار د خزي ګوره غټ حق دی په مونږ باندې چې دغه جنسي رغبت په پوره کې نه در ځوان زوی چې جوړ کی کمبل بازار راوړو د خپونه راتاو کی او د سر نه راسي راتاو کی او د جنازې په شپرو ته ودی کټ کی او خزه غریب ځان لاغه طرف ته ود پرتی او دغه په سر شرمانونه او سوچنه او خبري هغه ټوي لاړي دا به کې درې مرز بل به دا مرز ده ولا يولج الكف ليعلم البث خزه وي په ما بس لاس نره مخکې کوي نه زما په بدن باندې لاس کدي چې معلوم خو کی کنه چې مال شي چلله لکه د خزه انده ته پوښ نه کوي چې ټول کمزوري شوي سره جسم لسی چلله تنن ولي خپي سترنګ خون ته کې نه ته چې نن دا خبر ډیر نه کوي چې چل شي دې سم مسله ده دا باغ کې نشته نه باغ کې سلور کار دي پلیټ صفا کول او د وبو ګلاس وچول او کمبل د ځان بالکل تاوهل او به بیغمه خناري کول او خوب کول چې نه ته وې سار بس پراټه او چې به تیار بروت هغه وګړي بیا بوشي د دې قسمه خاون نه خزه چې هغه خوشاله ناغه ډیره سخت لکه په ور کې چې ومه خزه دا غریبم د خپل خاون نه چې نه سر ټکي قالت السابع زوجي غيايا او عيايا طبقه زما خاون چې دی هغه قمقله زما خاون قمقله الله دې په ټول مسلمانانو باندې پردي واچي خو زم چې کله د سړی قمقله دی به خزه څومره سپخ کوي او چې کله خزه او خياره چې خزه قمقله یو خاون قمقله دا خټه او ګټه یو بل سره خوشاله دونه قمقلان خو چې خزه او خياره او خاون قمقله زه دا سړی به د دې خزه په ځل کې بس پراته ځان همیشه سنجیده ساتي سنجیده د خزه په مخ درنی خبري درم خوې د کور چې کوم اوامر کوم کار دي هغه په سلیقه او په طریقه چلوي د خزه په دغه کې زما خاون سره او خيار دي بلکې خزه په عقل خې دا کار غلط دی دا صحیح دی دا غلط دی دا صحیح دی دا چې چې معاذ ځان جوړه کې او خزینه ته وښونه کې دا چې لو کومه پیسې دوره په کوم ځای کې ولګو ماغه ته پلاني کړي ورکو پلاني له ورکو د تجارت په جوړ کړه غریب پیسې نه پوي ندی کې دا مرز بل د دې په خاون کې دا مرزوم پروتزین علماء مطابق چې آیا طبقه مطلب دی چې هغه کې طاقت نشي چې د خپل خې سره کورواله وکړي اګه طاقت نشي چې د خپل خې سره کورواله وکړي او دم په انسان کې یو نقص دی بل به دا مرز دی چې کله داء له داء ډیر خیر خزه ده ډیر خیر خزه ده او چې کوم تفصیلی ونکو خو مختصری سوی وی سر بس خو ګوما خو په دنیا کې چې کم مرز دی زما په خاون کې دنه پروت دی د مرزونو ګوره او د ایبونو ګوره زکه وې ما داغه د اخلاق وې ما داغه د قاریدو وې ما داغه د بخیلتوب وې ما داغه د بد اخلاقی وې ما داغه د کمی خبرې ز خبرو کوم خو لنډه ده چې په دنیا کې چې کم ایبونه دی زما په خاون کې دنه پراته او بګیدا شجك او فلك او جمع كل لك ياخذ بدل السر ماتي کی خبره وسره کې او کسر دل ماتي نه د جسم بلځ کې اورډو کې بدل ماتي او کې دي شي دوه دل جمع کې سر دل ماتي او اورډو کې دل ماتي د دې زموږ معاشره کې تکړه انسان وي ګوره ها د دې تکړه انسان وي زمونږ والد څخه کیسه کې د خپل د عمرګری چې
هغه موږ ته دا خبره کوله چې زه به کله یو ورځ کور ته ورغلم نو قار وم او زه قار د لازم یې ښځه چې دا هغه مې وویله. انسان کله کله چې قار یې ښځې بس خبره کړې بس دا یې کې وویل. نو ښځه خپلې کمرې ته لاړه زه ناست وم او دا مور چې دی نو بس غوړي راوړي او ماسته راوړي او پۍ راغستې دي وریجې راغستې او زوی ته ستړی شوی ته خوږ شوی ته او اوبه او یعنې چې څه قسمه نعمتونه به د کور کې د بوډېګانو سره تاسو لیدلي هغه چایبیانې پرتې دي غاړې ته چایبیانې ټولې راغستې دي چې به کوم ځای کې د سیمې کې راوړي ولې څه چل زه د کوم د غیرت کار کړی جهاد له تللی و هیله مې وکړو چې د چا ته ښه لار وښو نه ښځې له ګزارونه ورکړي ښځې والې دې قسم سړی زموږ په معاشره کې صحیح دا ماشاءالله ډېر زورور سړی دی. څه زورورتیا ده ما چېرته نه دی لیدلی چې د ښځې په مخ کې خاندي ماشاءالله. دویم وایي ما چېرته نه دی لیدلی چې خپل بچي په غېږ کې اخیستي. دریم په کور کې د وړو سره ګپ شپ بلکل نه لګي. نو زه درته وایم لږ صبر درې صفات چې کوم دي ته چې دا غیرت دی او زه الله تعالی سوال کوم چې الله هر مسلمان د دې صفاتونه لري ساته. دا په یو مسلمان کې دا خو جهالت دا خو مقلتیا ده چې سړی کور کې دنه د ښځې سره خوږې خبرې نه کوي مور پلار سره نه کوي وړو سره ګپ شپ نه لګي دا څه سړی دی او د داسې سړي نه بچي تنګېسي تنګ دي. مثال داسې او موږ ټول ماشومان هم پاتې شوي وو مخکې هر سړي ته به ښه پته د چا دا پلار چې داسې شجکی او فلکی او جمع کل لکی یا سرونه ماتي او یا اډوکی ماتي او یا دواړه جمع کوي د چا چې پلار دسی د کوم ماشوم ناغه په انتظاري ګوري چې پلار به کله به دروازې رانه نوشي نو چې څنګه د کړسو شي پلار دروازې کورو کې د په کوټه باندې چې هغه بل کور ته ور ووړي بیا بهاري د بهر نه به نریون د ټلیفون مورته کې ودرې کې ویخت هغه نه ویخت به پرې نه درسم چې کور خاصې ودرې کور ته راغی څه چللی چې ته ځکه چې هغه پلار خوی دي شي هغه سره او ځینې پلاران دي چې دا بچی او د ټلیفونو کې پلار ته کوم ځای کې ته خو رانه دی زه راشم ته نه شي ځکه چې د ده بچو ته پته دی چې پلار زموږ سره ګپ شپ لګوي هغه زموږ سره ډېر ښکلی خوی دی ښځه ورته هم خوشحاله چې زه بیا راغی خو چې کله دغه بل راته شي هغه وایي زه بیا نن د چا نمبر دی یا به سر ماتوي او یا به هډوکي ماتوي یا به دواړه جمع کوي دا اووه ښځې شو. اتمه ښځه ده قالت الثامنه او ډېر خپل خاوند صفت وکړو او ډېر عجیبه صفت یې وکړو زوجي المس مس ارنب زما خاوند چې سړي لاس ووړي نه په سړي باندې داسې لګي لکه خرګوش ډېر نرم وي ډېر ښکلی نو مطلب دا چې زما خاوند ډېر پوست سړی دی که ما ته قارېږي هم ډېر په ښه طریقه قارېږي که ما درڅه خبره ښه ډېر په ښه طریقه ښایي او ځینې علماو د دې مطلب دا دی دا ښځه وایي که زما خاوند زما سره کوروالی کوي نه ډېر په ښه طریقه کې دی یو نو سړی زناوري او دې مبارکې حدیثو کې هم خبرې راغلي چې سړی د خپلې ښځې سره داسې نه میلاوېږي لکه زناور چې میلاوېږي نو زما خاوند ډېر په ښه طریقه ما سره میلاوېږي او دواړه معنی پکې دننه پرتې والریح ریح زرنب او د هغه د جسم نه او د کپړو نه همیشه د زعفران او زرنب ښکلې خوشبو چې په مخه راشي دې کې دوه فایدې دي یو د ښځې داسې نرم اخلاق والا خاوند خوښي او هغه خاوند خوښي چې په کوروالي کې نرمي کوي په ښه طریقه کوي دویم هغه خاوند خوښي چې ښکلې خوشبو تیزي زموږ په دې کې به ځینې دي چې الله دې برحم وکړي د کپړو نه سم ککری جوړ شوی د دې خولو د لاسه او په دغه اسخال کې به د ښځې سره سملي وکیني بس هغه څه ویلی نه شي د خولې نه به اسخا وینځي د ترخون نه به وینځي او د کار چې کومې کپړې دي په حق کې د ښځې سره سملي حق کې باسي او دې کې د عمر بن خطاب هغه واقع تاسو ته معلومه عمر بن خطاب پسې یو زنانه راغله وی امیر المؤمنین زما د خاوند ته وایي چې ما طلاق کړي څه چلې وینه بس طلاق کړي هغه دې ته زموږ وستا خاوند راوغوړو موږ هغه هم ته پوښتنه کړې چې اسانه خبره خو نه خاوند ولرو ناغه ځوان شیر چې راغی نه د برید په خله کې پراته و دا خله بالکل پټه وا پټه امیر المؤمنین ته پته نه لګي چې خله کم ځکې ده دا برید راغلی او په ګیره پاسه پراته دي او دا ګیره په بد حال سي دي چې تللی دا ساخ وته تللی دا د ګندګۍ درسه و چې شي دا وختي ول پر ختی دی او دا شګړ سری نیولې دا غړ وختو هغه بد حل امیر المؤمنین
عمر بن الخطاب رضی الله عنه ډېر هوښیار انسان و، ډېر پوه انسان. خو دا بس پوه شوم دنه ولې طلاق غواړي. هغوی تپوس ضرورت نشي، نه یې راوړئ، نه یې راوست. امیر المؤمنین څه وکړو؟ د دنه دا ویښته ووایي، دا ښه ښکلي واړه کوي، دا برید دې لرې کوي او دا ګیره ور پاکه کوي، دا بالکل صفا سوتره کې چې وپړقېږي دی. سړی د کلونو څخه هغه پاک کړو. ښځې رخصت به درغلی امیر المؤمنین ته څه فیصله وشو که نه؟ وایي زه د خپل خاوند سره ځه، خاوند دې دغه دی. وایي هغې چې کله دې سړي ته وکتل، دا زما خاوند نه دی. دا ستا خاوند؟ دا زما خاوند نه. چې کله ډېر دغه به وشو څو کسان نور او پوه شو زما خاوند. ها اوس وایي طلاق وایم چې طلاق دله؟ نه امیر المؤمنین وایي طلاق دی زما ډېر خوښ دی. یعنې مرض ټول دغه و د طلاق. ولې طلاق غوښتو؟ چې په دې خوله کې هغه دا توره چرګه نیولې وه، دا بریدي په دې خوله باندې پراته وو، او د ګیرې ویښته به بد حل، او د سر ویښته دا بد حل، او کپړې څخه پسخه. همداسې زه تاسو نه تپوس کوم، موږ سړي یو ټول، زموږ دې زنانه خوښې دا چې څخه بینتې زي او دا څخه پسخه، دا څخه ویښته او دا څخه کپړې خوښې. زه هم چې کېدای شي د هغه سړي خوښې چې هغه هم د هغې په شیاني. خو نور پاک سړی چېرته هم داسې ښځه نه خوښوي. نه کله چې کمرې ته ځي، لکه عایشه رضی الله عنها رسول چې به کله کور ته راځي چې اول به مسواک وجري خولي نه، چې خولي نه څخه بین نه ځي. د ښځې سره ملایق عبدالله بن عباس رضی الله عنه چې کله درس به ختم کو نو کور ته چې وردننه کېدو نو په دغه ځای کې دا لاس به لونکو دا په ویښتو دا ویښته به چې ښکلي برابر کړو، دا ګیره به یې چې برابر کړ. هغوی ته تپوس وکړو چې تاسو چې کله کور ته ورننوځئ دا سره کوشي چې له هغوی دا په کور کې ته نه زما ښځه ده، او څنګه چې زه دا غواړم چې زما ښځه دې ما ته همیشه په ښکلي شکل کې را مخامخ کېږي، دغه شان هغه هم زما نه دا غواړي زما د خاوند ما ته په ښکلي شکل کې را مخامخ کړي. د ځان پاک ساتئ او ځان ښکلی ساتئ، ښځې به د باندې مینې. یو حدیث کې پکې دا هم راځي په یو روایت کې، وایي په ټولو خلکو هغه زورور دی، خو زه په هغه باندې زورور یم. دا صفت دی که بدي ده؟ صفت دی؟ څوک دې سوي چې بدي ده؟ وایي په ټولو خلکو هغه زورور دی، زه په هغه باندې زورور یم. مطلب د دې دا دی، مطلب دا نه چې هغه بې غیرته دی او کمزوری، مطلب دا چې هغه زما سره ډېر نرم اخلاق استعمالوي. زه چې ورته خبر وکړم حتی اوسه کوشش کوي چې ویې مني، او بهر د خلکو باندې هغه ګوره زور. لکه دا دویمه خبره وکړي د ښځې دې لپاره وکړي چې دا ښځې داسې محسوس نه کړي چې د خاوند که څه بې غیرته دی یرندوکی. نه یرندوکی نه دی، بهر ګوره په ټولو هغه زورور دی، خو زما سره اخلاق دومره ښه دي چې زه بې زورور یم. دا ښه صفات دي چې په انسان کې دي، خو دومره به ته هم نه هېرېږي چې او دومره به هم نه پرېږدي چې بیا هغه د انسان هغه بېعزتي پکې کېږي، او د سړي چې کوم مقام هغه د ښځې په شان شي او د ښځې مقام د سړي په شان شي. قالت التاسعه د نهمې خپل خاوند خبرو کوي، زوجي رفيع العماد، زما د خاوند د کور ستنې چې دي هغه دنګې دي. او چې سره بخاري په کور کې پروت دی، د کور د مفتي هغه د حدیث وایي دا غریب بریان چې دا دې کې ستنې دنګې دي موږ به څه وکړو؟ مطلب یې دا دی چې د هغه کور ټولو کورونو کې ښکاري، خلک ورله راځي، میلمه دوست سړی. او عربو چې به چا صفت کو چې د چا د بیټک به همیشه آباد و، نو د هغه صفت به په دوه طریقو کو. یو به دا وي د پلاني کور د کلي په منځ کې دی، یعنې هر چا ته معلوم دی. یا به داسې وي د کور ستنې دنګې دي، کور یې ښکاري، نو زما خاوند میلمه دوست سړی. نو د دې ښځې هم داسې خاوند خوښه چې میلمه دوست شي، د هغې په سترګو کې د خاوند څه شي؟ دروند شي. کوم چې بخیل غونته کي ښځې دې ځان له تنګې. طویل النجات، زما خاوند یو بادر سړی دی، دنګ سړی دی. د دې کې دا مطلب دی چې د ښځې بادر سړی خوښي، دا کوم چې شجاع یې یریږي نه، دا د ښځې خوښي. عظیم الرماد یا عظیم الرماد، او په کور کې دنه سکاره ډېر پراته وي. د دې څه مطلب دی؟ پخلی پکې ډېر کېږي، کور یې چې تک پروت وي، همیشه مېلمانه دي که نه. دا وزرې ښځې داسې خاوند خوښوي. قریب البیت من الناد، او په کوم ځای کې چې جرګې کېږي او خلک کښېني پاسي، هغې ته نږدې زموږ د خاوند کور دی. د دې څه مطلب شو؟ نه مېلمنو خبره خو تېره شو. زما خاوند جرګو والا دی،
نږدې دی چې څوک څه مسلې به زما خاوند ته ور وټکوي جرګه ته راځه هوښیار سړی دی دروند سړی د دې ښځې داسې خاوند شي خوښې دا شومه ښځه شوه نهمه لسمه وی زوجي مالک زما خاوند مالک دی ځینې علماء دا ترجمه کوي مالک دی یعنی مال ورسره ډېر دی کېدای شي نومي وما مالک او څوک دی مالک زما مالدار خاوند څوک دی مالکم خیر من ذلك او زما دا خاوند چې دی دا ستاسو د دې ټولو نه د ټولو د خاوندانو نه څه دی ښه دی سیسرلی چې دومره صفت وله کوي مالدار خو دی خو هغوی وي مالک نو د مالدارۍ ته ګوره له ابل کثیرات المبارک د هغه سره اوښان دي ډېر شی او همیشه په دې غوجلو کې ولاړي اوښان همیشه په غوجلو کې ولاړي ځای په ځای مونږ وایو چې علماو ته نه وي واپس شوی که نه خبر باندې نه شي پوهېدی اوښان دي په غوجلو کې ولاړي قلیلات المسارح بهر ته ډېر کم وځي د سر دپاره بهر ته ډېر کم وځي څه مطلب شو مېلمه دوست سړی دی اوښانو ته دومره ټیم نه میلاوېږي چې هغه به کې بهر ته وځي خو چې اوښان راولي یعنې نوی اوښ یې واخېستو راغی لږ څه بعد مېلمه را شي هغه د نوازو کې ښځې ته وایي دغه پلانې اوښ حلال کړي زما خاوند داسې غني سړی دی او داسې مېلمه دوست سړی د ښځې داسې خاوند خوښوي واذا سمعنا صوت المزهر او کله چې دا اوښان اواز واوري د خوشحالۍ یا د باجې یعنې ټول مطلب په کور کې چې دنه کله چې مېلمانه را شي نو په کور کې د څه اواز د خوشحالیانو اواز واړه خاندي زنانه خاندي سړي ګپ شپ لګوي بل څه خوشحالي مشحالي پکې راشي تبل مبل پکې ووایي نو کله چې اوښان د اواز واوري په غوجله کې ایقنا انهن هوالک نو د اوښانو دا یقین شي چې نن د هغوی هلاکت دی نن به حلالې یعنې هغه اوښانو ته هم پته لري چې دا سړی څه دی دا ډېر غني سړی دی او دې د مېلمه مېلمستیا کې که په هره طریقه به اوښ حلالول د مېلمه دپاره ګوره معمولي خبره نه ډېر ګران کار دی د ځینو کسان باندې چې مېلمه را شي به دی په کور کې دننه دی به هم خفه و ښځه به هم خفه و چې ته سوړه به لټوي چې د هغې نه چې ته زوړ غونته کې خوراک یې شیشې راولي چې سړي ته کېږي نو ست ورته ونه کوي او ډېر دغه ورته ونه کوي مېلمه د مېلمه اکرام کول دا یو دیني کار دی خبره مې دې پورې کوله چې د ښځې هم داسې خاوند خوښ نو په ځان کې دا صفت پیدا کړي چې ښځې درسره مینه کوي قالت الحادیة عشرة یولسمې ده وویې زوجي ابو زرع زما خاوند دی ابو زرع او دا حدیث مشهور په ام زرع دی د دې دا خاوند ډېر عجیبه دی د غوږ کې داسې کېده خو ډېر ګران دی خو الله دې موږ له توفیق راکړي چې داسې شو ځکه چې په دې کې الله څه بل شان صفات اچولي زوج ابو زرع زما خاوند ابو زرع دی فما ابو زرع تاسو څه په ابو زرع څوک دی دا دلیل دی په دې باندې چې دا به خپل خاوند ډېره زیاته مینه ده نو هغو ته دا خبره وکړه تاسو څه پته ده اناس من حلي اذني یا اذني د سرو نه زما غوږونه ډک کړي دي د ښځې دې خاوند خوښ چې سره ولالي لکه پیسې د سره یي او طاقت تینه ښځې له سره اله د ښځې د خوښې نو اولنی کار به ابو زرع کې دا دی چې زما غوږونه څه دي د سرو نه ډک کړي دي او سرو زما ضرورت نشته وملأ من شحم عضدي او زما د مټې د چربیانو نه پړسولي دي هیڅ مطلب شو خوراک را ډېر راکوي وږی سړی نه دی خو صرف چې څه وغواړم زما دا شی په کار به شي درابه نوکر ته وایي خادم ته یې پلانی شو دراوړه او زمونږ غریبانان یې په شنو سبو باندې مونږ تباه کړي که غریبه چې ته وایي چې نن به کې دا چرګ خورو نن به کې دا غوښه خورو دی به چغې کېږي زما غریبي او زما پلانی لکه په چرګ باندې ته کم دي چې غریب کېږي ښه جایداد دی شتي ښه مال دی زره شتي لکه یو ورځ ستا دا ښځې تا نه دي چې دغه مطالبه وکړي ستا طاقت یې پوره کوله ستا یې څومره مطالبې پوره کړي ستا یې څومره پوره کړي که ته وله چې ته دا چرګ راوړې غوښه راوړې چې ته به چکرې وباسي نه دا ښه طریقه ده ښه دویم صفت په ابو زرع کې دا و وبجحني فبجحت الی نفسي بل کار په هغه کې دا و ما ته ډېر په دروند نظر ګوري نو ما ته خپل ځان هم ډېر دروند ښکاره شو دا اوچت صفت دی
خزي ته همیشه په څه نظر ګوري؟ په دروند نظر. د دې خزي دا مطلب شي چې څه ډیره درنه خزي ما ته سره کینې چې د مشوره وسره وکي دا نه راشي لګا چې دې خبره کې تسره د دې خزي په سره کې بسره شي چې دا خاون مال ډیر او چې مقام را کوي هغه به تاسو مینه کوي. بل بګی صفت ده وجدني في اهل غنيمه بشق او یزه په یو دې کور کې ومه چې هغه لري علاقه کې د هغه سره لګي غونډه کې ګډي بيزي هغه ساتلي زبغو کې ومه ول فجعلني في اهل صهيل وعطيت ودائس ومنق نو کله چې زابو زرع واده کړم نو د بيزو ګډو نه زو خانو ته او اسونو ته او پسلونو ته پټو ته راوړل علما. دې څه مطلب شو؟ مال را ډیر زیات راکو خوشاله مثال. فعنده اقول دا ابو ذر په مخ کې زګوره خبر ډیر کومه فلا اقبح فغه ما خبرې بدی نه غني او دا خبره به د فائدې لپاره د خزو ګره عام ته به چې خبرې ډیرې کوي او وګوته یدا ځینې کسان چې خزو ته زه خوش ځاله سړي راغلی تر د خبرې قصې شو زه خوش نه ګوره اوس دا د یولس خزو د قصه عائشه نه چاته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم او ګوره هغه په منځ کې بالکل خبره نه کوي وګوته خو دې او د خپل خبره کوي هغه د امت سردار دی د امت مشر دی څومره مسلې دي هغه ته جهادونه غټ مسلې ته بیا هم دي حدیث ته وګړي خو دې خبره وارقد فاتصبح او د ابو ذر په کور کې چې زه ودشم نو سحر نه وخت را پاسم وختي مې نه را پاسې تر ابو ذر خصيفت ده او یې کورونو کې د زنانه غریبانه سره بجرو چې په تک ټوله تیارې کې را پاسي خواخه بودی سر بودی خاون بودی رونه بودی خويندې بودی بچي بودی دنیا به غلي پرتی دا غریب ویلېږي وړه باغېږي وبو کټوړي بروړي منګي وړه کې ټوله به وب ګرمي دا چل کېده یعنی سید چې خزر په کار چې کور خدمتو کې خو په دې طریقه نه کوي چې دغه به خوب خرابېږي جسم ته نقصان رسي هغه یوازې لګي د کارونه کې لکه ډیر انسان به کوي سوچ کوي چې زموږ خزر کم کار کوي خیر سره به ماته شیخ ته خدا خبرې کې خو ته زموږ د مور بلار نه څه خبرې ځینې به دي چې ته زموږ د مور بلار نه څه خبره هغه سره خبره نشي کول هغه به خپکی زم اگر که خپش حق ته په خپل طریقه باندې خپل بلار پوک خپل مور پوک شنه دا خبره ظلم ده دې به دي هل لو بشو واشرب فاتقنه دا ابو ذر په کور کې چې وبس کومه د خېټه په خړه کومه هر سړی ام ابي زرع دا ابو زرع مور فما ام ابي زرع ابو زرع مور حسین شو دا دلیل به دې باندې چې د سړي د کورنۍ ټول اوچته ګوره خزه چې د خپل خوخه صفات دي په اعلی اسانه نه کوي ادي ول صفات شو خسي جل غيله عكومها رداح وبيتها فساح کور پراخه ده او په کور کې چې دنه کم زینه دي د رزق دی خودو لکه تونی ده یا کندوره یا نور څه چې کم زینه دي کم الماریان کپڑے پرته ته هر څه ډک پراته بوډۍ ده خو بوډۍ بخیله نه ده بوډۍ څه ده بوډۍ بخیله نه ده د ځینې بوډۍ د کلو هغه سامان به جمع کړي او هغه به دغه کې خو دې په یو الماری کې هغه چې بیا سوخ باندې کولو کې نه پاره کې چې دی بیا وسه شي سبو تر منګونو به کې شي نور څه به کې هغه سره نور استعمال نه وځي دې استعمال نه وځي او انګور خو دې غږو کې انګور دې دغه الماری یا دغه وی چې هغه تسوي او نه لم زرع امور چې دا ډیره دغه خزره آزاد خزره او خرچه کوي ابن ابي زرع دا ابو زرع زوی فما ابن ابي زرع ابو زرع زوی غزال سوق دي مضجعه كمثل شطبه ويشبعه ذراع الجفره للمطلب دالي چې خپل الک دي نری د توري پشان نری جسم چې کومي چې کله به مرز نه دغه نه د خپل جسمي او وړي کوم د کیږي کو د کی او خوب ډیر نه کوي یا غلط خوب ډیر نه کوي بل به د صفت ته چې دغه د بيزي یو بچو لراوړو د سلور میشتو بچي او دغه څنګه ولورکا چاغور کې خس کې غونټکی په باندې څوک مړی ګمنه خدای الک په مړی ابو زرع زوی په مړی مطلب دی چې ابو زرع زوی ډیر خوراکي نه دی
ډېر خوبونه نه کوي ښکلی هلک ته دغه ښه صفت دی. بنت ابي زرع د ابو زرع لور، فما بنت ابي زرع ابو زرع لور غزاله څوک ده؟ طوع ابيها د مور پلار خبرې مني، وطوع امها د مور مني، یعنی دومره ښه جنۍ ده. وملء کسائها غټې غټې جامې اغوندي، غټې غټې جامې اغوندي. یو مطلب، بل مطلب دا دی چې جسم یې غټ دی، یعنی پلار یې هم خیال ساتي او نازوینه جنۍ ده. بیا وایي چې وغیظ جارتها، او دې زنانه ده داسې جنۍ ده چې په کوم کور ته واده شي نو هغه بن ورسره همیشه بغض ساتي. ولې ورسره ساتي؟ ځکه چې په هغه جنۍ کې ښه صفات دي. بیا وایي چې جاریة ابي زرع د ابي زرع وینځه غلامه نوکره، فما جاریة ابي زرع د ابي زرع وینځه ځان له څوک ده؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، په کور کې چې کومه خبره زموږ واوري هغه بهر ته نه وړي، دې ښه جنۍ ده. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، او زمونږ ډوډۍ نه خرابوي، په یوه کې رزق ورته میلاو شي د هغې حفاظت کوي، زمونږ د کور ډېر حفاظت کوي دغه جنۍ. ولا تملأ بیتنا تعشیشا، زمونږ په کور کې ګن بلا نه خوري، د کور صفایي کوي. قالت خرج ابو زرع ولو طاب تمخض فلقي امرأة معها. ابو زرع یو ورځ د سحر وختي ټایم کې ووتو، په کوم ټایم کې چې کله خلک کوچ تیاري، په دغه ټایم کې ووتو نو د یوې زنانې سره میلاو شو. معها ولدان لها كالفهدين، د دې زنانې سره دوه زامن دي چې هغه په دې غېږ کې نیولي، دواړه یو شان دي او دواړه دي فهدین، د زغرو یو ښکلي واړه دي. يلعبان من تحت خصرها برمانتين، د مور نیولې دي، د مور سره ناستي او د هغې د سینو سره لوبې کوي، او د هغې د سینې داسې وي د دې ښځې چې هغه د انار په شان وي، د انار دانه چې څنګه ګول دغسې د هغې ګول سینې د هغې صفت و. نو ابو زرع سترګې په دې زنانو په دې هلکان ولید، جنۍ ډېره خوښه شوه. فطلقني ونکحها، نو ما له طلاق راکړو او د دغې ښځې سره واده وکړو. ابو زرع هم خپله ښځه طلاق. فنکحت بعده رجلا سریا، نو د هغه نه ابو زرع نه بعد زه یو سړي سره مې واده وکړو چې ډېر شریف خاندان کې، ډېر اوچت انسان سردار و. رکب شریه واخذ خطیه، یو شهسوار و اس زغلول د هغه نه خلکو یې زده کول. بل پکې دا کار و چې نیزه کې ډېر نیزه باز و، د نیزې به ډېرې مضبوطې را غشي به ویشتو، په دې کې ډېر تکړه و. واراح علی نعما ثریا، او ما لې هر قسمه نعمتونه را کړو، دې دویم خاوند. واعطاني من كل رائحة زوجا، او د هر نعمت نه مال جوړه را کړو، یو به نه را کړو، دوه به را کول. وقال كل ام زرع، او ما ته دوي ام زرع خورا چې څومره دې زه غواړې. ومیری اهلک، خپل کور ولم ورکوه. دویم سړی هم ګوره څه کم نه دی، خو هغه څه وایي. قالت ابو زرع ښځه وایي ام زرع چې هغه طلاقه کړې، قالت هغې وایي فلو جمعت كل شيء اعطانيه، د دویم خاوند چې مال څومره معلوم را کړی هغه ټول لا جمع کما. ما بلغ اصغر آنیة ابي زرع، نو د ابو زرع په کور کې چې کوم وړوکی لوښی پروت دی هغې ته هم نه راشي. د ابو زرع د هغې په زړه کې دومره ځای کړی، ګوره خاوند یې بل وکړو، خازور خاوند ته راځو. قالت عایشه، د حدیث په اخره کې دی عایشه نه وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی ټول خبره واورېده او بیا ورته عایشې كنت لك كأبي زرع لأم زرع، زه خو به ستا دپاره داسې یم لکه څنګه چې ابو زرع د ام زرع دپاره زما هغه شان یم. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې دا ووایي بغیر د دې نه هغه طلاق ورکړی دی او زه طلاق نه ورکوم. نزد لك متور رسول الله ابو زرع دم غرش عائشه وته یا رسول الله بل انت خير من ابي زرع، یا رسول الله ابو زرع نډیر غره ابو زرع شي. حدیث چې دا حدیث اختتام ته ورسېدو، استاد ټیم ډیر زیات واغستو، نور به کوم څه تفصيلات واغ نه کو ان شاء الله. کبه چې الله سبحانه وتعالى توفیق راکو بیان وکړو، الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې موږ کې ښه اخلاق راشي، او الله سبحانه وتعالى زموږ بیبیانې زموږ خوشاله ساتي، او الله دې موږ د غوینه خوشاله ساتي، او الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یوځي کې. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه